سنا سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د ډایرکټر شاهد عثمان صاحب نوی فلم ملنګي د کراچۍ په ښار په 2 سینمو کې لګېدلی ولی په 11 اګست 2023 یو په ګلستان سینما لانډي کې، بل بیا چې کوم دی په صدر ابشا سینما کې د دې فلم نمایش له 11 اګست 2023 څخه شروع شوی دی. د دې سینمې بلکې د دې فلم مکمل حالات له تاسو سره د پبلک په ذریعه شیر کوو. راځئ له فلم بینو رایه واخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نماش؟ ادریس خان. ادریس خان فلم دی وکتو. فلم څنګه فلم؟ فلم ډېر ټیټ فلم دی او دا نوی ویلن چې دی دا ډېر زبردست ویلن دی، دا دی پکې راځي او فلم ډېر هیټ فلم دی ملنګي. د دې فلم کہانی پرچی شوه؟ کہانی بس په دشمنۍ ده. د پښتو په فلمانو کې د نوو اداکارانو راتګ په دې کې آزماول څنګه دي؟ ښه کار دی که ښه کار نه دی؟ او ښه کار دی. دا نوی راتلل دا زاړه خو ټول عمر نه وي که نه، نوی راتلل ښه کار دی او دا نوی ویلن ډېر ښه ویلن و، ډېر ښه خو کار یې وله کم ورکړلی، د ده کار لږ ډېر وی نو دی به نور هم ښه و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روزانه ښه طبیعت ښه دی؟ الحمدلله ډېر ښه یم. نوم دې څه نومي؟ نوم مې دستار علي خان دی، اوسېدونکی چارسده دی. دستار علي خان دا ماته ووایه ملنګي فلم څنګه فلم؟ فلمونو کې بهترین فلم و. د اوس وخت سره څونه ښکلې مزېداره کهاني وه او شاهد عثمان ډېر ښه ډایرکټر دی او ټول عمر له فلمونه همدغسې بهترین جوړ کړي دي. څنګه چې دې نه مخکې فلم و ته صرف زما یې هغه هم سوپر هیټ و، هغې نه مخکې خانه بدوش و هغه هم سوپر هیټ و او ماشاءالله دا هم بهترین فلم دی. عوام خو ډېر خوښ کړ، ډېر مزېدار فلم و. نوی هلک کار هم پکې زموږ ډېر زیات خوښ شو. زه خپله درېیم ځل مې دی چې رالم، اول ورځ هم راغلو، پرون هم رالو او نن دا ملګري را سره و، نن هم موږ رالو. فلم ډېر مزېدار دی. زه مبارکباد ورکوم شاهد عثمان صاحب ته. دا فلم د کتلو وړ دی که نه دی؟ یاره فلم خو بهترین فلم دی لکه کهانۍ په لحاظ سره او د نوی هلک پکې ډېر ښه کار کړی. اصغر چیما چې کوم دی بهترین کار یې کړی. لکه همدغسې په کار دی چې نوي کسان را شي او همدغسې بهترین کار وکړي نو خلک به نور هم سپورټ کړي، نور هم ونو په ګرز منخ به ارباز خان، شاهد خان، جهانگیر خان کار نه کوي، نوی نسل خو به هم وي که نه؟ بالکل بالکل همدغه سوچ په کار دی. ځکه چې څنګه شاهد عثمان صاحب دا سوچ کړی دی چې نوي کسان له موقع ورکړی شي، نوي کسان کار کولی شي چې موقع ورکړی شي. چې موقع نه ورکړی کېږي همدغه شاهد خان دی، دغه جهانگیر خان دی، ارباز خان دی، همدغه چلیږي. نوي کسان همدغه نه بور شو. کهاني خشته جوړېږي، چینج کېږي کهانیانې، خو کار کاست اوس همدغسې په کار دی. څنګه دی کې اعزاز چیما کار وکړو. اصغر ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه نوم دې څه دی؟ عثمان علي. عثمان علي ملنګي فلم څنګه فلم؟ یاره جی ډېر ښه فلم دی. موږ خپله پرون هم راغلي وو، نن هم راغلي وو. زموږ د ملګرو ډېر زیات خوښ شو. خواله یې څه شی و؟ ډېر ښکلی دی، ګانې هم ښایسته دي، فلم ښایسته دی. شاهد خان پکې او د نوي ملګري پکې ډېر ښکلی کار کړی دی. اچھا په دې فلم کې په اول ځل ویلن راغلی و اصغر چیما. اصغر چیما په دې کې کار څنګه کار کړی؟ یاره جی ډېر ښه ښکلی کار یې کړی دی او زموږ د ملګرو ټولو خوښ شو. کار ډېر زبردست کړی دی، ښایسته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومي؟ عبدالعدي. عبدالعدي د کراچۍ په ښار انټرنیشنل ښار دی، صدر کې موجود یو. په ابشا سینما کې موجود یو. په ابشا سینما کې د شاهد عثمان صاحب نوی فلم ملنګي لګېدلی دی. ملنګي څنګه فلم؟ ښه فلم دی، ښه کار یې پکې کړی. خواله یې څه شی و؟ خواله یې دا دی چې ښه کہاني یې پکې راغلی ده. دا نوی هلک هم ښه کار کوي خو د جهانګیر غوندې کار یې نه دی کړی. نوی هلک اصغر چیما ښه. او السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیواله نوم دې څه دی؟ یعقوب خان. یعقوب خان ملنګي څنګه فلم؟ ډېر ټاپ فلم دی او ډېر زبردست فلم یې ډک کړی دی او داسې کهانۍ چې جوړی که نه ماشاءالله عوام به هم خوښوي او راضي به هم کامیابېږي به هم. اچھا ډېر فلم دی. ډېر خلک دا وایي چې په کوم فلم کې جهانگیر خان نه وي هغه فلم ناکامه وي. په دې فلم کې اصغر چیما په اول ځل باندې او هغه هم په مین کرکټر باندې ویلنتوب کې راغلی. د اصغر چیما د ویلنتوب کردار څنګه و؟ ډېر زبردست کردار یو او ډېر ښایسته اکټر دی. ډېر ټاپ کار یې کړی دی فلم کې. مطلب په جهانګیر نه هم ټاپ کار کړی دی فلم کې.
ډېر ښه راغلی دی په دې. مطلب ته دا وایې چې په پښتو فلمانو کې پکار دی نوي اداکاران راسي نو ځوانانو ته چانس ورکړي نو کتونکي به راځي کتونکي به خوښوي. انشاءالله خوښېږي چې داسې نوي نوي هلکان راځي او دغه راځي انشاءالله فلمونه او کهانیان هم چې داسې ټاپ کهانیان ورکړي انشاءالله دا به کامیابېږي. یو لفظ بدله تا سره بل وکړم د دې ډایرکټر شاهد عثمان صاحب دی. شاهد عثمان صاحب په بل فلم کې تر دې زیاته رسکاخي کېدای شي یورو پکې بدل کړي. نه زه چې دا هلک چې پکې راځي ډېر زبردست دی او کهاني هم ډېره ښه اچیما ډېر زبردست کار یې کړی دی. ډېره مننه. हमारा साथ मिलाना फिर चले जाना गजालिम लुरी मुस्कुराना फिर चले जाना गजालिम लुरी मुस्कुराना फिर चले जाना. ګرانو کتونکو دا و د ملنګي فلم مکمل معلومات چې مال تاسو سره شیر کړل تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارل یاسته د خدای پامان.